تاسو او تاسو ملګری جاوید په یو ډنډ کې کبان نیسئ. په ډنډ کې 10 دانې وطني کبان دي او 10 فارمي. هر ځل چې تاسو یو کب نیسئ نو بیرته یې ډنډ کې خوشي کوئ. ستاسو ملګری جاوید تاسو ته 2 شرطونه وړاندې کوي. لومړی شرط: که چیرې هغه راتلونکي 3 پرله پسې وطني کبان ونیول نو تاسو به هغه ته 100 افغانۍ ورکوئ او که داسې نشوه نو هغه به تاسو ته 100 افغانۍ درکوي. دوهم شرط: که تاسو د راتلونکي 3 کبانو څخه 2 وطني کبان ونیول نو هغه به تاسو ته 50 افغانۍ درکوي او که داسې نه وه نو تاسو به هغه ته 25 افغانۍ ورکوئ. نو دلته وایي چې ستاسو د لومړي شرط لپاره اوسط قیمت څو دی، یعنی لومړي شرط کې ستاسې expected value به څو وي. خپل ځواب نږدې سلمې خانې ته رالنډ کړئ. ښه راځو لومړي شرط نه پیل کوو او دې ته موږ یو تصادفي متحول تعریفوو. x مساوي دی لومړي شرط کې ستاسو ګټه. نو وایو چې expected value د x دا به مساوي کېږي له څو سره؟ نو دا به مساوي وي 100 افغانۍ. صحیح ضرب دی د دې احتمال چې هغه به 3 پرله پسې وطني کبان نیسي. لیکو چې د دې احتمال چې جاوید به 3 وطني کبان نیسي، د دې احتمال دا ضرب دی څو؟ سل نه بلکې منفي سل، ځکه چې دا به تاسې ورکوئ او جمع د دې پرته بل حالت کوم چې عبارت دی له یو منفي د دې احتمال چې جاوید به 3 وطني کبان نیسي او په داسې حالت کې به هغه تاسو ته 100 افغانۍ درکوي. نو راځو دا ضربو په څو کې؟ ضرب دی 100. نو اوس په دې کې هغه د پام وړ ټکی دا دی چې موږ دا احتمال پیدا کړو چې جاوید وطني کبان 3 دانې نیسي. د دې احتمال به څومره وي؟ نو موږ وینو چې دلته په ډنډ کې 10 کبان وطني دي او 10 فارمي دي. نو 100 کې 10 دا دي. نو هر ځل د وطني کب نیولو احتمال دی 1/2. نو 1/2 ضرب دی دا چې 3 ځلې نیسي نو 1/2 ضرب دی 1/2 ضرب دی 1/2. که چیرې دا بله خبره ده چې دوی یو ځل کب ونیسي بیرته خوشي کوي، ځکه دا احتمال نو هر ځل دپاره ثابت پاتې کېږي. که چیرې داسې نه وی نو بیا په دوهم ځل کې چې دا احتمال 1/2 نه څنګه کېدلو را بدلېدلو، دا بیا کېدلو 9/19 کوم چې 1/2 قیمت نه ورکول. خو اوس دا چې سره ضرب کو دې نه جوړېږي 1/8. نو دا شو 1/8 او دلته یو منفي 1/8 دې نه جوړېږي څو؟ دې نه جوړېږي دلته به یې ولیکو 7/8. نو تاسو سره 1/8 احتمال د دې دی چې 100 افغانۍ له لاسه ورکئ او 7/8 احتمال د دې دی چې 100 افغانۍ لاسته راوړئ. دې لپاره به راشو حساب ماشین به راواخلو. نو حساب ماشین کې به ولیکو قوس شروع 1/8 قوس بند ضرب دی موږ سره دی 100. دا به قوس کې واخلو 100 به ورکو قیمت به منفي ته واړو چې منفي 100 شي هغې کې ضرب شي او جمع ورپسې دی 7/8 قوس به شروع شي 7/8 قوس بند او ضرب دی څو؟ دلته موږ سره قیمت څو دی؟ 100. دا به ورسره ولیکو ضرب دی 100 او دا به مساوي شي له څو سره؟ 5 سره. نو د ستاسو د ګټلو احتمال په لومړي شرط کې څو دی؟ 15 افغانۍ د ګټلو څه شی دی؟ هغه اوسط قیمت دی یا دې ته موږ expected value وایو. ولیکو چې دا ټول مساوي شو 15 افغانۍ سره. دلته ځواب ورته لیکو 15 افغانۍ. راځو دوهم شرط ته. دلته وایي که تاسو د راتلونکي 3 کبانو څخه چې تاسې یې نیسئ که نه 2 وطني کبان ونیول نو هغه به تاسو ته 50 افغانۍ درکوي او که داسې نه وه نو تاسو به هغه ته 15 افغانۍ ورکوئ. نو راځو د احتمال ګورو چې پر راتلونکو 3 کبانو څخه د 2 وطني کبانو نیولو احتمال څومره دی. خو اوس د دې د احتمال پیدا کولو ډېرې لارې چارې شته، خو دا چې یوازې 3 تجربې دي او هره تجربه یوازې 2 پایلې لري نو موږ کولی شو چې دا همداسې ولیکو چې په څو طریقو سره له 3 څخه 2 کبان وطني نیول کېدی شي. نو راځو که چیرې موږ داسې فرض کړو چې وطني کبانو ته ووایو څه شی W به ورته ووایو W یا واو ورته لیکو وطني او وطني دا یو حالت دی. بل حالت دا دی چې لومړی دواړه وطني او بیا بل فارمي. بل حالت دا چې یو وطني بل فارمي بل بیا وطني. بل حالت دی بیا وطني بیا فارمي او بیا فارمي بیا فارمي بیا وطني او وطني بیا ورپسې فارمي وطني فارمي
او بیا فارمي او وطني او پای کې فارمي او فارمي. نو وینو چې په هر ځل چې موږ یو مهینې څو د دوو پایلو احتمال وي او موږ درې ځلې د مهینې ولو کوښښ کوو، نو درې په توان د دوه یو پر څو راځي، درې په توان دوه دا مساوي کېږي اتو سره. نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته حالتونه موږ سره په لاس راغلل. ښه اوس راځو ګورو چې له دې اتو حالتونو څخه څو حالتونه داسې دي چې موږ پکې لږ تر لږه دوه کبان وطني نیولی شو، دوه وطني کبان. نو راځو ګورو، یو خو دا دی، بل دا دی، بل دا دی او بل دا دی. دا شو څلور حالتونه. دې کې هم یو وطني دی، دې کې هم یو دی، دې کې هم یو دی، دې کې خو بیخي نشته. نو دلته لیکو چې د دې احتمال چې دوه وطني کبان ونیول شي، دوه وطني کبان دا مساوي کېږي له څو سره؟ څلور پر اتو سره، کوم چې مساوي دی یو پر دوو سره. ښه اوس راځو دلته یو بل متحول راخلو، وای مساوي کېږي دوهم شرط کې ګټه. دا ځلې وای مساوي له دې سره شو. په دوهم شرط کې د ګټې څه شی دی؟ اندازه ده یعنی قیمت دی. نو راځو دلته د وای ایکسپیکټډ ویلیو لاسته راوړو، دا به مساوي کېږي. نو موږ سره د ګټلو څومره احتمال دی؟ یو پر دوه احتمال د څه شي دی؟ د ګټلو دی. دا به ضرب څو کېږي؟ څو دی ګټلو قیمت څو دی؟ هغه به تاسو ته دوهم شرط کې 50 افغانۍ درکوي. نو دا ضرب 50 او جمع یو پر دوه چې د ګټلو احتمال وینو، یو پر دوه به د بیللو احتمال هم وینو. ضرب یو پر دوه تر څو دا ټول یو سره مساوي شي، ضرب د 100 بیللو کې تاسو ورته 15 افغانۍ ورکوي. نو منفي 15 کې دا ضربېږي. راځو دا ساده کوو. دې نه به جوړېږي 50 تقسیم پر دوه، دې نه جوړېږي 25 او جمع دا چې په دې باندې وویشل شي دې نه جوړېږي منفي 12.50. دې دواړو د جمع حاصل نه لاست راځي 12.50. نو معنا دا چې په دوهم شرط کې اوسط قیمت څو دی یا ایکسپیکټډ ویلیو څو ده؟ 12.50 افغانۍ. ښه راځو درېمې خبرې ته یا درېمې پوښتنې ته. دلته وایي که ستاسو ملګری ووایي چې زه دواړه شرطونه یو ځای 50 ځلې تړم، نو تاسو که غواړئ چې تاسو خپل د ګټلو اوسط پورته بوځئ، نو تاسو باید څه وکړئ؟ نو تاسو که وګورئ په دواړو شرطونو کې ستاسو د ګټلو لپاره هغه ایکسپیکټډ ویلیو مثبت ده. دواړو کې تاسې ګټه کولی شو، خو په دوهم شرط کې چې ستاسو د ګټلو هغه ایکسپیکټډ ویلیو یا د ګټلو اوسط چې دی هغه نظر اول شرط ته څنګه دی؟ ډیر دی. نو تاسو کولی شئ چې هر ځلې دوهم شرط وتړئ. دا یو